دا وګوره دلته رااله رن کمانډ کې بس تیار لیکل شوی دی دې ځای نه مې وکړو نو موږ سره چې دا پروګرام په دې ځای کې بیا اوپن شو دا دوه مل روان بیا راځم دلته وګورئ تاسو دې ځای کې لیکلي ټیپ هیر ټو سرچ بس دلته یو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ورډ ولیکئ ورډ دلته چې ورډ ولیکئ تاسو سره هغه خپل ورډ پروګرام را خلاص کړئ دا وګوره نو راشه دې ځای نه په کلیک کړئ دا شي شو د موږ سره درېمه طریقه شو اوس راځم په امدې ځای کې کلیک وکړئ او بیا ورډ ولیکئ ورډ څنګه چې ورډ ولیکئ W O R ولیکئ تاسو الته درکې نو دلته انټر بټن تاسو وهئ انټر دا موږ سره چې شو نه دا موږ سره څلورمه طریقه شو کبه راشم دلته مې ولیکو ورډ پروګرام ګوره دې ځکه تاسو کلیک کړئ دلته او دې ځکه به راشي ورډ پروګرام دلته پر رائټ کلیک کړئ رائټ او دلته چیک دې ځکه رن از ایڈمنسټریټر کنه موږ سره به دې ځکه یو موږ ته یو میسج راکې د هغې نو ورسته به دا یس کوي موږ ته به ورډ پروګرام په دې ځکه خلاص شي صحیح شو دا پنځمه طریقه شو اوس راځم دلته مې کلیک بیا په ام دې سرچ باندې ګوره دلته چې دا ما راوسته دې ځکه زه به دا دې ځنه ان پن کما ختم به کما دې ځنه د ټاسک بار ته راولم چې دې نه په کلیک کوم ماته دا اوپن شي نو تاسو بدل تراشي په دې ځکه به ولیکئ ورډ پروګرام یعنی ورډ به ولیکئ رائټ به کلیک کړئ رائټ او دلته براشي پن ټو چې شه ټاسک بار دې نه ته تاسو ګوره که تاسو پام کړی د مکتبونو کې هغه شیشې دغه لګولې او هغه کې غستنی نه به چوکۍ کنه لګا کې دلته لګولې دي نو دا هغه لپاره چې موږ دې باندې چې کلیک کو دې ځای ته تاسو راشي په دې ځای کې دلته به تاسو پن کوي چې پن شو دلته راغی دا ګور دا اوس اوپن نه دی ګوره دا مایکروسافټ دا ام اس هغه شو ولا شو نوټ پیډ پروګرام چې موږ سره اوپن دی معلومیږي په څه شي معلومیږي دلته لاندې لیکو غوندې لري دا ګوره خو ورډ پروګرام نه لري ګوره چې کله په دې ځای باندې کلیک کما موږ سره د دې ځای نه ورډ پروګرام چې شو خلاص شو صحیح شو دا شپږمه طریقه شو دلته راځم ګوره په دې سٹارټ باندې دلته ما اډ کړی دی دا ګوره دا ما تاسو سره بدان نه دا به تاسو سره نه ښه دا دې چې ما دلته اډ کړی دا مزه دې نه ختم کما ګوره اوس دلته نشته دې ځکه ګوره د بدار راشم ختم به کما چې دا موږ سره دې نه لری شي ان پن به کما دا ګوره ان پن تاسو سره بډومبي ځل چې تاسو ته کلیک وکړئ تاسو سره بدان نه کې تاسو څوک پښتنو کې ماته دا ورډ پروګرام دلته راواله نو سبا کې دلته براشي تاسو په دې سرچ کې به وته ولیکئ ورډ پروګرام ورډ او رائټ په کلیک کې دلته به چک کړئ پن ټو سٹارټ به کوي پن ټو سٹارټ دا سٹارټ مینو دا کنه دا وګوره په دې ځکه چې پن کوي دلته وګوره دا دې ځکه پن کوي و دې نه بل ځای ته مړلې شي او دلته به کلیک کړئ دې ځای تاسو سره دا اوپن کیږي دا موږ سره څومره طریقه شو ومه طریقه شو صحیح ده اوس چې تاسو راشي په دې ځکه دلته به راشم دلته به رائټ کلیک کوم دلته په دې سٹارټ مینو باندې به رائټ کلیک کوم سرچ ته به راشم سرچ ته چې دې سرچ ته راشم بیا موږ سره ما سرچ راشي خو ولې دا غځه نه موږ دا سرچ را خلاصوي شو دې شو دې سره اتمه طریقه شولا اوس راځم دې کې وګورئ تاسو رائټ کلیک کړئ بیا دلته چې دې په دې ټول لیست کې وګورئ رن دلته کمانډ فرام ایڈمن لیکل دی کمانډ فرام ایڈمن په دې باندې کلیک کړئ دا دې ځنه یس کړئ او دلته چې دې ځکه وتا وین ورډ ورک دا انټر کوي ګوره نه خلاصيږي خو سٹارټ به سره ورک سٹارټ وین ورډ دا به سره ورک او د دې ځنه دا انټر کوي سٹارټ وین ورډ په دې تور پټه کې دې تور وینډو کې وګوره دا به تاسو ګوره دا هر طریقه د نسبات غواړم ښه دا نه هم طریقه شو رائټ کلیک راځم دې ته چشته په دې کمانډ پرامپټ کې او دلته چې دې موږ دې ځنه دا یس کو سٹارټ په اول ولیکئ سٹارټ کا ماته چې وین ورډ نو تاسو به وین ورډ به ولیکئ او دا به دې ځنه اوکې کوي نو دا موږ سره نه هم طریقه و چې موږ د دې مایکروسافټ ورډ پروګرام د اوپن کولو طریقه وګوره اوس په وینډوز کې ولاره بل ده تاسو بدلته